سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، د هغه کونډې مور ته راغلم چې ما ویډیو مخکې شیر کړی و، نو دوه ورونه مرسته رالیږلې دي، دغه مرسته موږ دغه مورکې ته ورکوو، نو له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ خبر شوم وایي فشار دې جګ شوی، ناروغه شوې. فشار مې جګ شوی لورې، لاس مې هم کار نه کوي، خپه مې هم کار نه کوي. دا خپه مې هم ده او دا لاس مې هم ده، دا دواړه درانه دي. اوس نه جګېدی شم نه کوزېدی شم، بس په ځي باندې ناسته یم. ولې دوايي دې اخیسته نه دی؟ په څه شي باندې یې والم، څه ساک ماګ یو شی نیم مې کولو، هغه به مې خرڅولو، ماشومانو ته به مې څه نفقه پیدا کوله. اوس بیخي په ځای ناسته یم. ماشومان جاړي، نن مې ورته خالي وریجې جوش کړې وې، خلکو راکړلې، هماغه مې ورته مخکې ایښي، هغه نه خوري. وایي موږ لا ډوډۍ راکوه. ما سره ډوډۍ د کمه کړم، په څه شي باندې؟ زه په کور کې ناسته یم، یو شی نیم به مې کولو، خشاک سبزي موزي بار به مې خرڅوله، هغې باندې به مې یو وړه ډوډۍ کولو. اوس چې دی هغه یې نه هم پرېوتم، لاس او خپه مې، فشار مې جګ شو. څوک راته وایي چې لاړه شه زیارت ته، څوک راته وایي چې دوایي واله، په څه شي دوا والم او په څه شي زیارت ته لاړ شم؟ زما د ډوډۍ پیسې د ماشومان یې نشته، نو دوایي به په څه شي والم او زیارت ته به په څه شي؟ دغه 2800 روپۍ یو ورور رالیږلی و، موږ 100 روپۍ پکې واچول، 3000 شو. د انور ورور په نوم د جرمني رالیږلی و، ویې شمېرل. الله دې ورسره ښه وکړي. ته یې راته وشماره که نه، د دې یو لاس باندې نه شم کولی. 1000 2000 3000 دا انور ورور په نوم رالیږلی، او دا چې دی معراج ورور په نوم دی 2000 روپۍ. دا 2000 روپۍ دي. دغه دواړه ورونو ته څه ویل غواړې چې دغه مرسته دواړه ورونو ته دا ویل غواړم چې خدای دې آباد او ودان لري، دې سره دې الله کوم کړي، یو په دوه په درې دې الله ورته ورکړي. باندې به زه اوس څه خبره یم، اوړه غوړي والم او که ځان ته دوایي والم. خیر ده مورجانې، په دې اوړه غوړي هم واخلې او لږ دوایي وکړې، انشاءالله که نور ورونه مرسته وکړه هغه به هم تاسو ته راوړي. الله دې د آباد ودان لري، خدای دې ډېره تېره ورکړي، هر میدان کې دې سر خوري سر د انور ورور څخه او د معراج ورور څخه نړۍ مننه کوم چې له دې مورکې سره مرسته کوو. په دې به اوس دغه مورکې ځان ته به دوایي هم واخلي او اوړه غوړي هم. هیله کوم هېوادوال داسې ډېر بېوزله کورنۍ دي چې ستاسو مرستې ته اړتیا لري، نو که چېرې غواړې لاس نیوی وکړو، نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 283. څخه مننه.